خوب مې لیده چې پاگل شوی یم کوڅه کې پروت یم د یوې حسینې لیونۍ په دروازه کې پروت یم خوب مې لیده چې پاگل شوی یم کوڅه کې پروت یم د یوې حسینې لیونۍ په دروازه کې پروت یم د سیګرټ تور او شنو لګي مې پاس په سر تاویږي د سیګرټ تور او شنو لګي مې پاس په سر تاویږي د چا تصویر مې په سینه ایښی کوټه کې پروت یم مننه د سیګرټ تور او شنو لګي مې پاس په سر تاویږي د چا تصویر مې په سینه ایښی کوټه کې پروت یم او که چا راوویستم په ګټه د ولس به راشم صالح نادان صاحب که چا راوویستم په ګټه د ولس به راشم د چا را خیال نه دی یو لال یم په ایره کې پروت یم که چا مننه جي که چا راوویستم په ګټه د ولس به راشم د چا را خیال نه دی یو لال یم په ایره کې پروت یم یو څو نور شعرونه دي صدر صاحب په اجازه چې خلک ټول حیران وي عجیبه وشي رهبر صاحب خلک ټول حیران وي عجیبه وشي خوب کې مې له چا سره واده وشي خلک ټول حیران وي عجیبه وشي خوب کې مې له چا سره واده وشي ښکلې منمه خو چې وخاندې ښکلې منمه خو چې وخاندې حسن کې دې نوره اضافه وشي مننه جي ښکلې منمه خو چې وخاندې حسن کې دې نوره اضافه وشي او لا خو د شته لاش تابوت تیار نه وي لا خو د شته لاش تابوت تیار نه وي ښار کې یوه بله دماکه وشي لا خو د شته لاش تابوت تیار نه وي ښار کې یوه بله دماکه وشي وخته که لږ ودرېدې نو ښه به وي وخته که لږ ودرېدې نو ښه به وي وخته دا دیدن به په مزه وشي او مینه به مو څنګه پټه پاتې شي نادان صاحب دا خو واوره مینه به مو څنګه پټه پاتې شي هر غزل کې تا ته اشاره وشي مینه به مننه جي مینه به مو څنګه پټه پاتې شي هر غزل کې تا ته اشاره وشي مننه او بیا راپسې خانده خوشحالي کوه بیا راپسې خانده خوشحالي کوه صبر چې زما خو جنازه وشي ستا دیدار اوس هر مدام نه کیږي څه وکړم ستا دیدار اوس هر مدام نه کیږي څه وکړم په پښتنو کې مینه عام نه کیږي څه وکړم د ستا دیدار اوس هر مدام نه کیږي څه وکړم په پښتنو کې مینه عام نه کیږي څه وکړم او نن مې ساقي غمونه ډېر راوړي ساسا یمه نن ګزاره په یو جام نه کیږي څه وکړم نن مې ساقي غمونه ډېر راوړي ساسا یمه نن ګزاره په یو جام نه کیږي څه وکړم د ژوند تپوس تې رانه وکړلو تا دې هم کوې قصه اوږده ده په یو ګام نه کیږي څه وکړم مننه او بل شعر دی چې زما د تخلیق کمره کې هم تیاره تیاره وي مدام نادان صاحب زما د تخلیق کمره کې هم تیاره تیاره وي مدام چې تا ونه وینم الهام نه کیږي څه وکړم زما د تخلیق کمره کې هم تیاره تیاره وي مدام چې تا ونه وینم الهام نه کیږي څه وکړم او دوی د ټوپک زه د قلم طرفداري کوم رهبر صاحب دوی د ټوپک زه د قلم طرفداري کوم دلته زما ځکه احترام نه کیږي څه وکړم مننه او د چا بلتون په ملا وهلی یم ملا صاحبه د چا بلتون په ملا وهلی یم ملا صاحبه مانځه کې اوس رانه قیام نه کیږي څه وکړم د چا بلتون په ملا وهلی یم ملا صاحبه مانځه کې اوس رانه قیام نه کیږي څه وکړم رشته کاري صاحب څه وکړم آخري مقطع ده چې پیره فضل کوچي ته بله کومه لارو ښیه پیره فضل کوچي ته بله کومه لارو ښیه پیره زما نه خو رام رام نه کیږي څه وکړم ډېره زیاته مننه